اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام الله خدای چې بهون کې مهربان دی. ملګرو عبدالحق صدیقی ما او موجود یم په یو ویډیو کې د اویرنس لپاره. ویډیو دا ترموس مې راغلی خو فسټ اف آل زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، په کمنټ کې خپل خپل نوم ولیکئ. ترموس مې راغلی دی. پرون مې د یو کس سره واده کړی چې به درته وړم انشاءالله. داسې واده نه وه خو چې قصې مې ورته کولې چې سبا خو چې راوړه که نه داسې قصې کوله. نو دا یوازې د ما نه دا بلکې د اوورآل د ګولیګرام ریزیډنټ چې کوم اوورآل ریزیډنس دي که نه دا هر سړي یو حق جوړېږي، هلته یو لار جوړېږي. سړی خو خپل دغه دپاره جوړوي. بهرحال خو ډېرو خلکو ته دې فایده ده، یوازې هغه ته فایده نشته. نو زه به انشاءالله چې به وړو چې مې راغستی دی او واسکټ په لیدی شئ. دا زما د ماما یو یاد دی ملګري، صحیح ده. که ماله غټ دی به هر حال خو زما د ماما یو یاد دی، یاد. نو انشاءالله زه به ترموس کې مې چای راغستی دی، په ترمس ګوټې کې مې چای راغستی دی او ملګري زه به مخې ته څه حساب دی څه نه دی، څه پسې راولو، چای پسې کیک پسې راولو، بسکټ پسې راولو. ملګرو تاسو ته چې ما وی لاره جوړېږي که نه نو هغه دا لاره جوړېږي. تاسو به لیدی شئ، ټیک ده. مین لاره ده په اصل کې دا کور والا جوړوي په خپلو پیسو. اوورآل چې کوم پیسې دي که نه دی خپل جیب نه ادا کوي، صحیح ده. خو اوس ناشنا کار څه شی دی اوس یې درته وایم. په دې لاره باندې په اصل کې ډېرو خلکو ته فایده دی، یوازې دې انسان ته فایده نشته، صحیح ده. دا د یو تاریخ را ژوندی کړو، ټیک ده. اوس زما بدقسمتي درته اوس وایم ملګرو، خپله بدقسمتي درته اوس وایم. څه بدقسمتي وه؟ زه رالم او مسلمانان نشته. زما نیت خو صفا و، بهرحال نیت صفا منزل آسان، صحیح ده. خو نه یم خبر ما دونه ترموس چای بوخ کړو اورې بسکټ یې را باندې مړه واخیستل. اوس هغه نشته، اوس ورته ورډبم خو ورته هم ژرنده مړه کړه. ما کور به یې ورکړه، ما ته هم ژرنده دی چې اوس بس محتاجه کسان ګورو دا به ولور کړو. نو اورې اصل کې ورسره ما پرون واده کړي وه. دا لاره ده ملګرو، صحیح ده. اصل کې تاسو ته ما څه قیسه کوله او دغه ورته هم ژرنده نه که نه دغې ګودې دا کور ولغه یې ورته هم ژرنده نه که نه دې دوله به مو سره کړه. اوس اوس چې بلې لاره څوک ځي چې ورته وایم چې راشه چای وڅښئ. نو اورې نور خو زه دونه ښه انسان نه وم خو چې اوس په دې ځان نه ښه سړی راښکم چې څوک ځي چې ورته وایم چې راشئ چای وڅښئ. په اصل کې د دوی سره ما پرون پرامیس کړی او د پرامیس به اګینسټ نه یم انشاءالله، ځکه چې که ما نه وی راوړی نو بیا لینوان و که نه مسلمانۍ حق بیا نه ادا کېدو. نو په دې وجه اوس زه راغلی یم، اوس په ناست یم ورونه دلته به ناست یم، یو به ګورم بل به ګورم او د هغې کسانو موبایل نمبر هم زما سره نشته چې لکه څه به وکړو ملګري، څه به وکړو. دا وینئ ښه چې موجود دی د خیره سره، ټیک ده. او یو سړی کار نه کوي، عبدالحق بدقسمته. مګر زه به اوس د دې لارې مبارک خبره وکړم. دا لار داسې راغلی دی په اصل کې دې کور ته ګاډی بوځي، صحیح ده. کور ته ګاډی بوځي نو د دې لارې نه چې کم دی که نه څو خلکو ته پیدا ده. تاسو ته پته شته دې سایډ ته خو بهرحال به ټکټر به دې راتلو نو کوک به پرې راتلو، اوس به سټریټ راځي، ټیک ده. موټر سایکل به مو څخه به بدماشي راتلی شي او ډېرې قیسې پرې راتلی شي، صرف رکشې پرې نه شي راتلی بس که نه. دې اوورآل هغې سایډ ته چې کوم پټي دي که نه هغه سایډ ته چې کوم کورونه دي که نه ټولو ته پیدا د یو انسان د وجې، د دې مسلمان د وجې. دله به الله ثواب ولنه ورکوي یاره، خپلې د پیدې دپاره کړی دا نه خو لکه نور خلکو ته هم پیدا ورسوله، ټیک ده. نمبر 1 خبره. نمبر 2 خبره ما یې زمانه نه شم چې کسان نه بچې ورکړم نو به دې خلکو کې به لږ موټیویشن راشي بهرحال، ځکه چې دونه کورونه دي او د دې ټولو کورونو نه دا لار ښکاري. نو ولې نه به حیثیت ایز ریزیډنټس آف ګولیګرامي که نه زما خو دا حق نه بلکې د اوورآل ګولیګرامیان دا حق دی چې راشي یو ترموس چای خو راوړي که نه، یو پیاله اوبه خو راوړي که نه. هغه دونه غټه لاره جوړولی شي، کنسټرکټ کولی شي، هغه بچې نشي ورکولی. خو دا اصل کې د مسلمانۍ یو حق ورته وایي، د دې خلکو د اکټیو والي حق ورته وایي، صحیح ده ملګرو. په دې وجه هغه چې زه رالم وروره زموږ خو بس قسمت خراب و، زما پیسې استاد مخې دي، ټیک ده. هغو نن نشته، نه یم خبر چې ولې، خو ما ته وایي چې سبا به مونږ یو. اوس زه نه یم خبر، الله ته پتې هغو ته پتې، صحیح ده. نو خبره مې دا کوله چې لکه دا ټول خلک دا لاره ایني، ما ته خو بهرحال پته نشته چا چای راوړی، چا ډوډۍ راوړي، چا اوبه راوړي. کم از کم د هر انسان حق دی چې راوړي. دا سړی لاره جوړوي خو ځان نه جوړوي، خو نورو ته هم پیدا راوړی. اواز ده ته پیدا نشته، ټیک نه. نورو خلکو ته ډېره غټه پیدا ده. خو که یو انسان پازیټیو سوچ وکړي، نیګیټیو به نه کوو. نیګیټیو دا دی چې دی ځان نه جوړوي خوا خوا ته ورسره وږدی، صحیح ده. نو دا نه چې دی چای کسانو نشي ورکولی، دی ډوډۍ کسانو نشي ورکولی، دی چې دونه غټه لاره جوړولی شي، دی چای هم ورکولی شي، دی ډوډۍ هم ورکولی شي. د مسلمانۍ حق ادا کول په هر انسان باندې یو فرض دی، صحیح ده ملګرو. دې لاره ډېر غټ خلک ځي، مالداره خلک به پې تلي، ډېر مشران به پې تلي. دا سوچ به انشاءالله چې زه هم نه به یې کړی، صحیح ده ملګرو. زه به اوس ګیر بدل کړم
د پښتو هغه متل نه بلکې هغه خبره ده که نه پښتانه یې زیات تر کوي د رزق وعده الله کړې ده نو دا به اوس د به زوی باندې پښتو بله یوه خبره ده وایي پتا به راوړي که موږ باندې به اوس شي ګري سکه سره دا به زه ویسم ملګري زهیب احمد خان دلله صحیح ده وله به ویسه به د هغو قسمت په پکې زه هېڅ نشم ویلی نو بس په دې کې څه نشم ویلی الله ته پته ده او ما ته پته ده او د تویي پلار ته پته ده مولایي صاحب ته خو نشته صحیح ده بس روان یو پیالې مې هم نه دي راغستې په هر حال زه مړی ګورو به ورسره انشاءالله او دا د ګلیګرام ویو د لیدی به شئ پیاز میاز شړ شم هر څه چې کم دی د خیره سره راختې دي او دا زه نشم برداشت کولی خو اوس به یې برداشت کړم ټیک ده نوره ګیلاسونه ملګرو بس په دې چکې چې کم دی که نه د بختي عالم او د شیخ رزق بسکټ چې په ګلاس یا راغلی چله ما هغه خبره وکړه چې وایي په خلکو به راوسې شي که څنګه اصل خبره ته ما دا خبره وکړه چې په یو بینټه یاده کړه خلک چې وایي په تاسو وسسې ده اورې ملګرو بس د رزق وعده الله کړې وه اورې زه ډېر خفه یم خو بس توی پلار سره به سبا حساب کتاب کوم انشاءالله زه مړه په ما مکمل ټوټل کار په قرض وکړو ټوټل چې دا دی که نه لکه ماماجي ته ښایي ټیک ټاک ورک دی دا بختیارم ډېر سخت ما ور باصل کې کور ته هم لېږو بیا مې پرېږده واچلې کور ته ورته لېږې دا نه هغه داسې نه چې مونږ کور ته راولېږه خو بختیانه ما چې مونږ هسې نه اوس کړی بس دا دیوار کې خلک چې راوړه مهرباني ډېره ما په خیال دماغ دې که څه ډېر خراب شوي نو شاید درته ایمان داسې غوره کړی دی خدای دې پوهه که ایمان درته داسې غوره کړی دی دروغ درته وګورئ اله هلکان وې ماجي بسکټ والا ها بسکټ والا ستاسو حق تاسو ته په ټایم میلاو شو صحیح ده بابا هغه سلام پورته تسلیم تا نه شوی د الله بنده کینه چې اسکه شابه په ایمان چې ما در پسې کور ته راوړو بس په خدای یقین وکړه کور ته راتلم خو ده راته وویل دی په پول تللی دی ما نه چې اوس کوم ما که اوس کړی زما ثواب خرابېږي زما عادت نه دی ته اوس کړم بس چشمې ته کې دا ستا دي چشمې ستا دي شیخ عباس سره کېدله لا چې ما په کم دغه راوړو نه دا سره پاره چې دا شو او ښه قدا وکي نو دلته وکي نه کې مولای صاحب ته ما دا خبره وکړه دونه خلک چې بلې لاره تلی راغلی دی چا پکې چېرې وړو دا هر څه خپل یو سوچ لري دا لوز دی وکړو لوز خو موږ نن مې بوره کړو ځکه خو تاسو وایي که نه هسه موجود وایي اورئ زه به نن خپله رومنډم اورې شاته ما ته د رومیال واده کړي وه شیخه شیخ په کابل کې پیښه شیخه په کابل کې پیښه په کابل کې د ډېر غټ حساب دی ناکام شیخه یي اورې ستا د وجې نه دی دې دریو کسانو کم چڼې چې دي دا چڼې دي ښه دا مدرسې چڼې دي چڼې دی زموږ د جومات چڼې دی ترخ کې سپارل کې سب وجه د دوم ثواب وشو ښه ما ثواب کې ډېره غټه اضافه وکړه وړی اورې دا کته نه مونږ به راچې نه اوس کړی دا شکر دی چې طویب راغی طویب دلته ووایې که نه نه یو کم هلته وي ته په کوم ځای کې روان وې خامای که په کور کې وې چېرته ته سار بری پول اپل لاوان وې تا قبل تللی د حبیب خان د ستا د رور د هغه وروم بنو که نه هلته مې ورکوو هغې ته جرنده وغټه کولو دی نشته وړه دلې نه کړه ما ته طویب نه چې دا پراټو سره خپلې خوبانۍ ښځه لر آمین چې دا بس نک بس خپله کېنه ورته ډېر اوږد سیسټم دی ګوره ماښام پورې که ته چې اسکي بلي ګلاسونو په ایمان که ختم شي زه ډېر ګزار نه یم زما سره یو پیاله پوره ها چې دا پراټو سره اوی د مستو سره تم باندې شیخه مولای صاحب که بس که ډاکټر موقع میلاو شي دی به زموږ سره ډاکټر لا یو بختیارم دی یو ته یو ځای یم ډاکټران مې دوستان دي سره نو مسله د ډیره په میراب کې دا دا ډېر اکسیډنټ دا دماغ چې زیل لاله لګي مزه زه لیونی یم ګډي کې هم تا ته زه لیونی ښکارم ګډي کې ته ووایه پروګرام دا اډو یو نیمه خبره چې واورې چې دماغ ګډوډ شي دي دا نه هغه خبره کوم له ما د اوس پرون وځي لکه دوه پورې سیمنټ راوړه دې کې به چړای رخو چاوي دا چې ما ته پرون وي
هلکه جاس ډېر چیت نه دی روان نه مړه روډ باندې څه نه کوي ملګرو د خیره سره کور سایډ ته روان یم صحیح ده زمونږ یو ګاونډي دی خو اچلي چې یم که نه پیمان که دي پرېږدي هغه بل ورته وي ستا زوی به بوجۍ ویسي وي نه مړه بیا د زوی د وړو بوجۍ نه ده نو د عبدالله دی لکه خوړ تېروړی اورې یو من جوار دی جوار څه د ګپ خبرې نه دي ملګرو په پټو مې دا شو په پټو پوه شوې دویمه درېیمه خبر دا دی که نه چې د چا نه مجبوره نه یم نه د هلک نه نه د جنۍ نه چې زه که دا کارونه کوم حساب نشته خو د ګاونډي په ګاونډي ډېر غټ حق په اسلام کې نو دا اوس حق دی ها زما به راخېره سره په پټو په املا په خپو دې شوزونه درله وړي اورې د رزق وړوکی دی ملګرو د دې کس د وجې زما سره چل وشو دا وینه یې بسم الله الرحمن الرحیم وی ما وی چې دا پکلکی پیمان ما ویلا بګلګي اکثر مې خول ته راشه ته بګلګي یار مې ورور مې راشه دو و دې ته درې کې سوچ کوم چې دین تاریخ ولیکو یار ملګرو د دې سره روانو غنو سامان خبره ته وګه سره خلینه مزه وږي نو ما دا شګنه نه دا بدی جمعات پرې دی په باندې دې خورو کې دا شګه اکثر ډېر کلکې بدی خول ګریشتا چې مخ پکې خو نو ماشاءالله دند لالو او اسامه ته ما ډېر وی واکله خو اوس واکله نه زو ډایرک کور ډایرک کینا ملګرو لانم نغله شروع د کرکټ راغلی نو کرکټ راغلی نو د کرکټ شوقیان نشته بیډ ماچ شوی نو چاندم پکار د ملګرو نمبر بتاو په سکرین ښکاري 0333 دا ستاسو وجه او اسامه دا بالکل ستاسو وجه تا ما ته خبره نه کوله خو زما سافټویر خو زمون اټومیټیکلی اپډیټ شو دې ته اټومیټیکلی سافټویر اپډیټ وای صحیح ده